د کندوز والي الحاج مولا نثار احمد نصرت په داسې حال کې چې د دولتي ادارو یو شمېر رئیسان هم ورسره وو په امام صاحب ولسوالۍ کې د دولتي ادارو د خدماتو له وړاندې کولو څخه لیدنه او څارنه کړې. په دې کتنه کې والي د یادې ولسوالۍ د سیمه ییزې ادارې کړنې ستایلي او له مسؤلینو څخه یې خلکو ته د لازمو خدمتونو په وړاندې کولو ټینګار کړی دی. بل لور ته بیا والي د دغې ولسوالۍ له حکومتي مسؤلینو او کارکوونکو وغوښتل چې د خلکو د ستونزو د هواري په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ او خلکو ته د پر وخت غوره خدمتونه وړاندې کړي. همداراز نوموړي د معیاري خدمتونو وړاندې کول او د خلکو رضایت ترلاسه کول د اسلامي امارت له مهمو موخو څخه یادوي او ژمنه کوي چې د امام صاحب د سیمه ییزې ادارې هغه ستونزې به ور حل کړي چې دوی ورسره مخ دي. د نظام تکلیفونه او قرباني څه چا ورکړې هغه تاسو ته معلومې دي، خپل هم دا دردونه لیدلي دي. ولس هم دغه مشکلات و درده زموږ چې څومره عمر د پرې یادېږي داسې یو نظام نه ده راغلی چې د ولس په سر باندې لاس راکش کړي، د ولس اوښکې پاکې کړي او د ټوله دنیا مسلمانانو تمه او توقع دغه اسلامي امارت ته وه چې دا به راځي او دا به د ولس غم خوري. د افغانستان ملت څه کوي چې ټوله دنیا اوس باید موږ او تاسې داسې نمایندګي وکړو چې دا کومه وعده م کړې ده او دغه کومه تمه او توقع چې مسلمان ملت لري هغه باید پوره سي. په ورته وخت کې د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو کندوز والي ته ډاډ ورکړ چې معیاري خدمتونه به وړاندې کوي او د خلکو ستونزو ته به د تل په څیر پر وخت رسېدنه وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې والي د خلکو د ستونزو پر حل ټینګار کوي، بلکې له دې وړاندې هم یې د ښې حکومتولۍ د رامنځته کېدو د ټینګار ترڅنګ یو شمېر ولسوالیو ته سفرونه کړي وو او د خلکو ستونزې او غوښتنې یې له نږدې اورېدلې او څارلې وې.